د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاکستان پوځي رژیم ترې د استانبول په خبرو کې د دې تضمین غوښت چې نور به په دغه هیواد کې امنیتي پیښې نه کیږي. امیر خان متقي زیاتوي چې هغوی یو ځل بیا ترې دا غوښتنه هم کړې چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي چې په خبره یې داسې د استانبول په خبرو کې د نه پرمختګ تر ټولو لوی لامل شو. د دې غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پیښه نه کیږي. نو آیا موږ د پاکستان د امنیت ذمہوار یو؟ آیا موږ هلته 16 ساعتې پوځونه لرو؟ آیا هلته موږ د پولیسو یا د پوځ واګې په لاس کې لرو چې موږ امنیت ټینګ کړو؟ آیا پاکستان د یوې ولسوالۍ او د ولایت په اندازه وطن ده او که هغه یو ډېر لوی هېواد ده، د هغه امنیت نیول د یو بل هېواد د حکومت له لوري دا خو غیر معقوله خبره ده. د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په دغه وزارت کې د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ د 5مې تخصصي ښوونیزې دورې د فراغت غونډې ته وینا کې کړي دي. هغه زیاته کړې د پاکستان پوځي رژیم له یوې خوا تور پورې کوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې ده او له دې ځایه پرې بریدونه کوي، خو په خبره یې هممهاله دا غوښتنه او وړاندیز هم کوي چې د دې ډلې ګروپونه او قطاعات دي د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمونه افغانستان ته واړول شي. متقي زیاتوي که د پاکستان پوځي رژیم پر ډیورن کرښه د ټي ټي پي غړو د تګ راتګ ادعا لري، نو ولې له خپلې خوا له افغانستانه د اوښتلو مخه نه نیسي؟ حتی یوارې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي. افغانستان لیونی دی چې تا هم خپل کور ته راوړي. یوارې دا الزام لګوي، دا تور لګوي چې په افغانستان کې ټي ټي پي ده او هغه په ما حملې کوي، بیا بیرته وړاندیز کوي چې د ټي ټي پي د پاکستان میشت ګروپونه او قطاعات افغانستان ته واړول شي. نو خپلوی لاس غم زیاته جنجال جوړوي. د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وایي چې د پاکستان پوځي رژیم د استانبول په خبرو کې د دوی غوښتنې او اندېښنې له پامه غورځولي. هغه په دې لړ کې له پاکستانه د په خبرو افغانستان د داعش وسلوالو او بې پیلوټ الوتکو د ورتېرېدو یادونه وکړه چې په خبره یې د افغانستان حریم نقضوي. متقي د خبرو له دوامه د انکار پړه هم پر پاکستان پوځي رژیم ور واچوله. په مذاکراتو کې د موږ ملګري د موږ ټیم تر اخره پورې هیڅ وارې داسې نه ده پیښه شوې چې د موږ ټیم دې ویلي چې زه تر مخ ځم بس نورې خبرې نه کوم. بیا هم مذاکرات د دوی لخوا ترک شوي دي، وړاندیزونه د دوی لخوا رد شوي دي او بالاخره د موږ ټیم خپلو هېواد ته راستون شوی ده. متقي افغانستان له اوږدو جګړو او ناخوالو راوتلی یادوي او په خبره یې حکومت له همدې له امله متوازن سیاست غوره کړی چې له ګاونډیو، سیمې او نړۍ سره ښې اړیکې ولري. خو زیاتوي چې تیر کلونه مختلفو وختونو کې د پاکستان پوځي رژیم لخوا تیری وشول او د افغانستان حریم نقض کړ. د چارو څارونکي بیا وایي د پاکستان پوځي رژیم تل هڅه کوي چې د خپلو نابریالیو سیاستونو او تګلارو پړه پر نور ور واچوي. هغوی د پاکستان پوځي رژیم اوسنۍ سیاسي تګلارې د ټولې سیمې پر زیان بولي. د پاکستان غوښتنې زموږ په فکر دا درستي نه دي او پاکستان د دې سره غواړي چې په سیمه کې تاوتریخوالی رامنځته کړي چې د هغې له بابته روسیه او چین او هند، منځنۍ اسیا هېوادونه، ایران ټولو ته دا اندېښنه را پیدا شوې ده چې پاکستان د امریکا پر مټ لوبه کوي. د پاکستان دا غوښتنې چې ټي ټي پي باید افغانستان ته واړول شي او د پاکستان امنیت باید طالبان ورته ونیسي، زه فکر کوم دا غیر معقولې غوښتنې دي او د خندا وړ مطالبې دي. پاکستان باید په خپل ګریوان کې وګوري او وشرمېږي. د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان پوځي رژیم د نامعقولو غوښتنو او ادعاو پر اساس په استانبول کې د افغانستان او د یاد رژیم ترمنځ خبرې په ټپه ودرېدې. له دې وروسته ترکیې لوړپوړو چارواکو یو وار بیا هڅې پیل کړي چې د خبرو میسته د پاکستان پوځي رژیم را وګرځوي.